دغه شان پاتې شي نو د تادي مې دې دپاره وکړه چې لاړ شم او تقسیم یې کړم نو په منډه ورغلم چې تقسیم مې کړه چې د پلاني دومره او د پلاني دومره او پلاني دومره. یعنې ګوره دومره انتظار نه کوي چې څه وکړي، اسکار وکړي. نیکیانو کې تادي دې ته وایي. دومره انتظار نه کوي چې دا ملګري پاسي لږه ګڼه کمه شي لار کولاو شي، نه. نیکیانو کې دومره انتظار هم څوک نه کوي چې یو څو سیکنډه بعد به وکړم. اوس پیغمبر دا ویلی شو چې زه به اسکار وکړم بیا به لاړ شم، خو دلته څه مشکل جوړېدی شو؟ کیدای شي مرګ راغلی، کیدای شي مرګ، او کیدای شي د پیغمبر نه بیا هېر شوی وي. نو کیدای شي که خو ډېرې خبرې دي، علاج اوس څه دی چې دا کیدای شي پکې رانه شي؟ سمدستي وکړه. او لا چې به وي سبا خو 40 ګنټې بعد، الله اکبر، یعنې 40 ګنټې، او په 40 ګنټو کې 100 منټه دي او 100 سیکنډې دي، دا به ته موږ له لیکل لا کې چې ته به یې. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سخاوت ته وګوره، الله اکبر. ډایرکټ پاسې ولاړو تقسیم یې کړو. او په دې باندې بیبیانې هم عادت وي، ځکه چې ښځې چې د څنګه سړي سره ژوند تیر کړي اکثر د هغه په لاره کې. عائشہ رضی اللہ عنہ د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د وفات نه بعد مال ولا راغی، نو هغې په هغه ټیم مازدیګر ټیم او هغه مال یې تقسیم کو، خلک یې راوغوښتو، دنیا یې راوغوښته، او هغه مال یې تقسیم کو. نو بیا ورته په اخره کې چې کله هر څه ختم کړو نو اخره کې ورته یوه خادمه ورسره وه یا یو وینځه ورسره وه، هغې ورته ام المؤمنین. نو دومره څه خو به دې پرېښودي چې تا له پرې روژه ماتې اخیستی وي، ستا خو نن روژه ده. هغه وایي ښه نو ماته دې مخکې ولیدې، ما نه خو هېر وي. نو دومره څه به دې پرېښودي وي چې موږ به روژه ماتې اخیستی. دا د کوم انسان چې دا بیبیانې دي هغه یو دریاب. او ځکه یو شاعر وایي هسې یو کړه دوله ته ووایم، او دا خو اوږده شاعري ده، وایي تراه اذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت نائله. وی چې کله پسې هم ته ورغلی وې، که ته پسې ورغلی وې نو همیشه به دې لیدلی وې چې مخ به یې پړقېدو لکه ته چې وله ورکې هغه څه چې دې ته الې. قانون دا دی څوک چې څه الي خوشحاله کم یې وي ډېر، کم یې چې الي. خو دلته خبره داسې ده چې پیغمبر دومره خوشحاله دی ته به دا محسوسې لکه چې زه دې پیغمبر له څه ورکوم. او بیا وایي تعود بسط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تجبه أنامله. وی دا کولاو لاس باندې عادت شوی و، په پراخه لاس عادت شوی و. کولاو لاس هغې داسې، دا خو اصل کې کنایت د دې دی پلاني لاس پراخه دی نه خرچه ډېره کوي. نو لاس د هغه داسې کولاو و، داسې پراخه و، که چېرته دې لاس ته یې ویلی وی چې رابند شي نو دا ګوتې چې دی د ګوتو د هغه خبره نه منله، دا نه رابندېدي. داسې دا لاس عادت کړی و. ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله. او که په دې ورغوي کې د سا نه علاوه بل څه نه وی که نه، او چا ترې غوښتلی وی نو دقه سا به یې وله ورکړی. دا د هغه سخاوت. هسې دا خبره مې دې پورې وکړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه. ښه دا ټولو پیغمبرانو دا طریقه ده. موسی علیه السلام الله ورسره نیټه کېښوده کویتور باندې د ملاقات، هغه د وخت نه مخکې لاړ. نیټه چې کومه یې ښودی شوې ده هغې کې لا وخت شتي، او موسی علیه السلام مخکې راغی. الله ورته ویل موسی ته خو مخکې رالې، ورته یې وی وعجلت الیک ربي لترضا. یا الله تادي مې وکړه ستا طرف ته چې ته رانه راضي شي. نیکیانو کې خلک تادي کوي چې الله راضي شي، دا نه کوي چې سبا او بل سبا به کوو. ها اوس دا یاده کوي د نیکیانو کې تادي کول د دومره اوچت عمل دی، د دې ډېره ښایسته میوه ده. لکه د ټول نه اوچته میوه یې دا ده چې کوم سړی په نیکیانو کې تادي کوي، دا دلیل دی د ده په ښایسته ایمان باندې. ځکه چې ایمان چې ګډوډي کېدی نه شي چې دی په نیکیانو کې تادي وکړي، کېدی شي
نشي کېدی. نیکیانو کې تادی هغه سړی کوي چې ایمان یې صحیح، ایمان یې مضبوطي، ایمان یې ښایسته وي. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اشعریینو صفت کړی ده، د یمن خلکو، او ابو موسی الاشعری رضی الله عنه دا هم د دغه قوم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی، وی دا اشعریین چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا عجیبه خلک دي. د دوی دا صفت په څه کې ګوره، صفت ولا په دې کې چې دوی په نیکیانو کې ډېر مخکې کېږي، او دا لایق د دې چې دوی صفت وشي. وی کله چې دوی یو غزا له وځي، دا اشعریین اصل دا د یمن خلک دي، دوی چې کله غزا له وځي او په دې غزا کې په دوی باندې لوږه راشي، یا دوی په خپلو علاقو کې په مدینه کې او په دوی باندې په بچو باندې لوږه راشي، نو دوی څه چل کوي؟ څه چې د دوی سره دي دا ټول په یو کپړه کې راجمع کوي، څه چې ورسره دي هغه ټول په یو کپړه کې راجمع کوي او بیا یې ټول برابر تقسیموي. دا کار ګوره ډېر ګران کار دی، که نه آسان دی؟ آسان دی؟ ما که آسان وایي کېدای شي تاسو ته کړی، ډېر ګران کار دی. یعنې په ټولو باندې غریبي راله، اوس به راوباسي ټول هغه څه چې ورسره دي، ټول به یې راوباسي. کېدای شي چا سره ډېري، کېدای شي چا سره لږي، او کېدای شي چا سره بلکل نه. دا چې ټول جمع کړو، اوس به څه کې؟ اوس به دا ټولو باندې یو شان تقسیموي. د چا سره چې ډېرو د هغه کم شو که نه، او د چا سره چې نه و د هغه سره شو، او د چا هغه چې لږ و هغه ډېر شو. دا د دوی طریقه وه. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فهم مني وانا منهم، دوی زما نه دي او زه د دوی نه یم. دا صفت یې وله په دې وکړو چې دا هغه خلک دي چې په نیکیانو کې د یو بل نه مخکې کېږي. ځکه وله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت وکړو. دغه شان کم سړی چې په نیکیانو کې د یو بل نه مخکې کېږي، یا نیکیانو کې کوشش کوي چې مخکې شي، دلیل دی په دې باندې چې الله د دې سړي سره محبت کوي. دلیل د څه دی؟ چې الله د دې سړي سره محبت کوي. او انشاءالله تاسو ټول به دا غواړئ چې الله تاسو سره محبت وکړي. که دا غواړئ چې الله تاسو سره محبت وکړي، نو په نیکیانو کولو کې به تادي کوئ. او ځکه الله سبحانه وتعالی سورة الانبیاء کې دا خبره ذکر کړې ده، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الله وی ما دا پیغمبران چې دا امامان ګرځولي او خلکو ته به یې نیغه لار ښووه زموږ په اجازت سره. وأوحینا إلیهم فعل الخیرات. الله وی ما هغوی ته ویلو چې د نیکیانو دا کارونه به کوئ. رب العالمین دا خوښوي چې څه تا ته ویلي هغه ته وکړي. نو چې کله ته د الله هغه ومنې او هغه څه دې وکړو څه چې درته الله وایي، نو هغه به تا سره محبت کوي. او زه درته دا د زړه نه ووایم، د ځان نه د خیر چابیانې جوړې کوي، د خیر چابیانې د ځان نه جوړې کوي، او د شر ټالې د ځان نه جوړې کوي. شر ټاله کوي، خیر کوله وایي. دا کله کېدی شي؟ دا څنګه کېدی شي؟ د خیر چابي به د ځان نه څنګه جوړوي؟ هر خیر ته مخکې کېږي، او شر ټاله څه به د ځان ساتي؟ ټاله څه ته وایي؟ نو بندول څه ته وایي؟ د شر بندول صرف په د شر نه ځان لرې ساتي، ټاله دې ته وایي. جرړه ختمه که کېدی شي، بل نور خلق به ترې ساتي. بارک الله فیک. نور خلق به د دې شر نه لرې ساتي، ځان خو به ترې لرې ساتي. ځکه حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم و امام ابن ماجه راوړی دی، ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر. په خلکو کې بعض هغه خلک دي چې د خیر چابیانې او کنجیانې دي، د شر دپاره ټالي دي. وان من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. او بعض په خلکو کې هغه دي چې چابیانې د شر دي او د خیر دپاره ټالي دي. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. نو د هغه دپاره زیرې د جنت او د خوشحالیانو دی چې د چا په لاس کې الله د خیر کنجیانې او چابیانې ایښودي.
چابیانی د خیر دا نه تعالی به چابیانی درکې الله هر خیر ته مخکې کېده د چابي د خیر ده وویل لمن جعل الله مفاتيح الشر على یدی او تباهي د هغه سړي دپاره چې الله د ده په لاس کې د شر چابیانې ور اچولې او د خیر دپاره ټالې د شر په هر کار کې د سره نه یغځي راځي که نه چې ځو پلاني ځي ته هلته د ګناه کار کې زه چې ځو راځي چې ځو دی بازار ته لږ چکر به وسا بازار زه چې ځو او راځي چې ځو هلته پلانې کار زه چې ځو راځي دا به وګورو دغه به وګورو راځي چې ګورو راځي هلته به دا وخورو دغه به وخورو به ناروا زه چې ځو خورو روان دی د سره مخکې د سره کیني په ګاډي کې خو چې د خیر ورته ووایې د عبادت ورته ووایې نو د ده وزرونه نه ختمېدونکي وزرونه هغه جدا ده یو هغه د دې د لاسه یو بس د دې د لاسه تلی به وایې مزه ډېره کوي ارمان او ته به وایې چې دا مخامخ سړی ماشوم دی په خبره باندې نه پوهېږي ما سره چې کله څوک میلاو شي زه تپوس وکړم د دیندارۍ یا د دین د زده کولو درسونو ته راتلو خبره شو زه ته قصه مه کوه دا قصه مه کوه زه په هر څه پوهېږم زه ماشوم نه یم خو لنډ داسې وایه چې دا زما کوتاهي ده دا نقصان دی په ما کې چې داسې شوی ده او بیا به یې نه کوم یو شر دا دی چې نیک کار کینه نو بل شر دا دی چې د هغې دپاره بیا پالتو وزرونه هم لټوي نو دوه مصیبته دې را جمع کړو که نه یو مصیبت خو دا و چې نیکیان یې نه کې نو بل مصیبت دې دا دی د نیکیانو د نه کولو دپاره سپک او بېهوده وزرونه یو خو یو وزر د کاري لکه زموږ دا ورور چې مړ له الله دې وبخي وزر دی درس به بیا راځي بیا نه راځي یو وزر باره کې به څه خیال دی قبول دی الله ته قبول دی الله ته هم قبول دی او موږ ته هم قبول دی نه راځي او دنیا نه تللی دی الله دې وبخي او اوس دا چې هغه به دا سټ تاوي راته وزو ته قصه مه کوه لنډ داسې وایه چې دا مې کوتاهي ده دا رانه ګناه وشوه دا رانه غلطي وشوه بیا به یې نه کوو هله انسان ځان د خپل ځان اصلاح کوي چې کله ځان ته د کمي نسبت کوي او چې د ځان له وزرونه کتو که نه نو پاتې به شي په دقه قصه کې ښه کوم سړی چې نیکیانو ته مخکې کېږي درېمه فایده کوم سړی چې نیکیانو ته مخکې کېږي رب العالمین د ده سختې ختموي او د ده عیبونه پټوي لکه زه به تاسو هسې یو مثال درکړم په دې مثالونه ډېر زیات دي خو زه به بله مثال دوه درکړم چې دا خبره واضحه شي یو حدیث کې داسې راځي ابو هریره رضی الله عنه راوړی دی امام ابو داود امام ترمذي ابو هریره رضی الله عنه روایت دی امام ابو داود امام ترمذي راوړی لکه اوس یو سړی دی کوشش کوي نیکۍ طرف ته نیکیانو کې دام ده چې ته د یو مسلمان سره مرسته وکړې یو مسلمان باندې پرده راواچې یو مسلمان سره منډه و دا هم نیکي ده ته دې ته مخکې کېږي تا ته څه میلاویږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة چا چې د یو مسلمان نه د دنیا په سختو کې یو سخته لرې کړه رب العالمین به د آخرت په سختو کې یو سخته لرې کړي اوس که ته دې کار ته مخکې شي دې نیکۍ ته چې زه یې کومه په ما شوه لکه مثال درکړم یو سړی دی بیمار دی ستا انډیوال دی ستا کلیوال دی ستا ملګری ستا خپل دی او داسې وویلی شو چې یاره هغه پلانې بیمار دی یاره او په هغه باندې یو زر ریاله لګي او تا وایي په ما شوي بس زه به یې ورکړم بل چا ته مه ووایه دا معمولي کار نه دی د دې په بدل کې الله تعالی د آخرت سختي لرې کوي ښه نو بعض چې کله دا واوري د نیکۍ دا موقع راله صحیح ده زه بیا تا ته ووایم زه صحیح او بیا کې خبره لاړه څومره په اسانه د یو موقع لاس ته راغلی و چې د آخرت سختي ترې لرې شي هغه موقع ضایع کړه ښه واوره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه او الله د بنده په مرسته کې لګي تر څو چې بنده د بنده په مرسته کې لګي الله د بنده په مرسته کې لګي تر څو چې بنده د بنده په مرسته کې لګي او دا
احساس نن سبا ډېر کم شوی دی. زه خو چې صحیح نم ډېر کم شوی دی. یعنې د هغه وخته پورې ما او تا د ایمان اوچتې مرتبې ته نشو رسېدی که نه چې څو پورې د بیمار بیماري ما او تا نه محسوسه کړې، د غریب غریبي ما او تا نه محسوسه کړې، د بېروزګاره بېروزګاري ما او تا نه محسوسه کړې، چې بچا باندې درد او تکلیف وي دا درد او تکلیف ما او تا نه محسوس کړی که نه ما او تا د ایمان اوچتې مرتبې ته د هغه وخته پورې نشو رسېدی. او پاتې لا دا محسوسول پرېږده چې کله خونه لي د بل د درد او د تکلیف نه دې مسلمان مبارک دې څه خیال دی؟ لکه هغه پلانې یاره غریب دی او کارماري نشته، دی خوشحاله دی چې کارماري نشته، په پلانې قرضې ډېرې دي نو زړه کې خوشحاله دی، مخامخ څه نه وي، بیمار دی. زه ښه دی چې بیمار دی مزدوري ډېره نشي کولی ما ته په پیسو کې نه رارسي. هغه قیصه ده. دا مسلې موږ کې څه د لاسه راغلي دي؟ د دنیا د مقابلو د لاسه. یا ټول سوچ دا دی که اوس دا سړی روغ رمټ شو نو دی خو جو راټولوي په بیلچه باندې او زه به څه شم؟ زه به پاتې شم. دا بېهوده سوچونه به دی کې. الله یې ساتیم عمر له دقه ذلیله خوار نهر وږې تږې الله یې ساتي دغه ټول عمر له په ډېر څه کې دی د نهر به ګرځي. او ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح الجامع کې دا روایت دی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه صدقة السر تطفئ غضب الرب. پټې صدقې د الله غضب ختموي. وصلة الرحم تزيد في العمر او خپلولي ساتل عمر زیاتوي. وفعل المعروف يقي مصارع السوء او نیکیانې کول او نیک کارونه کول د مصیبتونو نه انسان بچ کوي. کم سړی چې نیکیانو ته مخکې کېږي الله یې د مصیبتونو نه بچ کوي. الله یې د زنکدن په وخت کې کلمه نصیب کوي. ځکه یو روایت کې راځي وتدفع عن میتة السوء چې یو سړی صدقې ډېرې ورکوي د آخره خاتمه الله په ایمان کوي، د ورانې خاتمې نه الله ساتي. دغه شان ګوره کم خلک چې نیکیانو ته مخکې کېږي رب العالمین د دوی دعاګانې قبلوي. دا خو به تاسو غواړئ چې الله ستاسو دعاګانې قبولې کړي. غواړئ که نه غواړئ؟ نو چې غواړئ نو بیا دا یاده که چې نیکیانو کې تادي کوه رب العالمین ستا دعاګانې قبلوي. سورة الانبیاء الله پکې د لوط علیه السلام خبره کړې ده، د هغې نه مخکې د ابراهیم علیه السلام د نورو پیغمبرانو هم ده. خو لوط علیه السلام بیا ورپسې نوح علیه السلام، سلیمان او داود علیهم السلام، ایوب علیه السلام، اسماعیل، الیسع، ذوالکفل، یونس علیه السلام او بیا زکریا او د هغه بیبي او یحیی علیهم السلام. دې ټولو ذکر یې کړی او د دې ټولو هغه فریاد الله ذکر کړی دی کوم چې دوی الله ته کړی. الله څه وایي؟ هر ځای کې الله وایي فاستجبنا له. موږ وایي د نوح علیه السلام خبره مو اورېدلې وه، د ایوب علیه السلام موږ اورېدلې وه، د یونس علیه السلام هم، د زکریا علیه السلام هم، د دې ټولو دعاګانې الله قبولې کړي دي. یا الله ولې غوږ ورته کېږده إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الله وی دا ټول چې د یو بل نه به مخکې کېدو په نیکیانو کې د دې دلاسه الله د هغوی دعاګانې قبولې کړي. او که ته دا غواړې چې دعاګانې دې قبولې شي نیکیانو ته مخکې کېږه. یو اسرائیلي روایت کې داسې راځي، تاریخ کې ذکر دی چې یو پیر په دې بني اسرائیلو باندې قحط راغی او سم قحط راغی. داسې قحط پرې راغی چې یعنې ډېر زیات یې خراب کړي. نو یو سړی په دې بني اسرائیلو کې تېرېدو، یو غر یې ولیدو. غر د شګو د کاڼو نه جوړ شوی غر او د ده په لاس کې څه نه و چې غریبانو له څه ورکړي. یعنې ګوره نیکیانو ته مخکې کېده او کول د هغې خو ځان له اجر دی. دلته اوس دې قصې ته غوږ کېدوي د ده په لاس کې څه نه و چې دې غریبانانو له ورکړي او لوږه څومره زیاته شوې ده. بارانونه نه ورېږي، فصلونه خراب شوي. وی الله ته یې لاس اوچت کړو چې یا رب وعزتک وجلالک، یا الله وی ستا په عزت مې دې قسمي که چېرته دا غر خوراک وی که نه خوراک وی
نو ما به دا ټول تقسیم کړی وی ستا په دې بندګانو کې ستا د راضي کولو دپاره. وی الله موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې یا موسی بلغ عبدنا، ای موسی زمونږ هغه بنده ته ووایه چې موږ د هغه صدقه قبوله کړې ده. زمونږ هغه بنده ته ووایه چې موږ د هغه صدقه قبوله کړې ده، چې هغه رښتینی و. یو خو دا نن سبا قیسې دي، یاره وایي چې داسې مال ته سړی که نه یو ښایسته دوه چته جومات جوړ کړي یو سره دا نه چې نه یو سره، او کله نه یو بیا راشي نو چې راشي به موږ ته ځان له مسړي دا خو موږ ځان له لیږي وو که نه. هغه یو سړي وي چې وایي زوی چېرته د برې نه راولېدلی وي چې زه به سقی حلالو که دی روغ د سقي نه وایي قیسه چرګ ته راورسېد، د چرګ نه بیا وي قیسه انډې ته ورسېد او هګۍ ته ورسېد. نه بعض د الله سره هم دا قیسه کوي، یاره دا به وکړم او دا چې کله حالات دغه شي برابر شي نو بیا یو کله یو خبره کوي او کله بله کوي. وی الله موسی علیه السلام ته ووایي چې دې بنده زمونږ ته ووایه چې موږ د ده صدقه قبوله کړې ده. سم خیال دی چې یو سړی دا نیک عمل وکړي، دا خو لا د ده هغه نیک عمل ته اراده ده، نیت یې دی، خالص نیت دی، او د نیت تلاسه الله سبحانه وتعالی دله دومره څه ورکړو. نو که د دنیا او د آخرت خوشحالي غواړئ نو څه کوئ؟ نیکیانو کې تادي کوئ. د دنیا او د آخرت خیر به راته میلاویږي، دنیا به راته میلاو شي، آخرت به راته میلاویږي. هسې ګوره صحابه کرامو ته چې هر کار ته مخکې کېدو. یو حدیث امام مسلم راوړی دی، ابو هریره رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو نه تپوس کوي تاسو کې نن د چا روژه ده؟ ابوبکر صدیق وایي انا، زما روژه ده. نو په تاسو کې نن د جنازې سره څوک تللی چې یو مسلمان د جنازې سره؟ وایي هغه یا رسول الله زه تللی یم. وایي په تاسو کې نن چا غریب له خوراک ورکړی دی؟ یا رسول الله انا. ابوبکر وایي ما کړی. نو تاسو کې نن څوک د بیمار پرسۍ ته تللی دی؟ چا بیمار؟ یا رسول الله زه تللی یم. الله اکبر، دا یو سړی دغه په یو ورځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ابوبکر نو واوره دا کارونه چې په چا کې الله را جمع کړي دخل الجنه دی جنت ته ځي. یو روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، دا صحیح بخاري سے مسلم کی روایت دی چې څوک مونځ والی هغه ته به د جنت د هغه دروازې نه آواز کېږي چې هغې ته باب الصلاة ویلی کېږي، مانځه والا دروازه. جهاد والا باب الجهاد، صدقې والا باب الصدقه، روجې والا باب الریان. یعنی کم عمل چې چا ډېر کړی دی په هغه دروازه به ورته د جنت آواز کېږي. ابوبکر صدیق پاڅېد، یا رسول الله دا خو صحیح ده چې آواز به کېږي د هرې دروازې نه هغه چا ته چې کوم عمل یې ډېر کړی، خو داسې څوک شتي فهل یدعى احد من هذه الابواب كلها؟ داسې څوک شتي چې د ټولو دروازو نه به ورته آواز کېږي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم داسې شتي، او ابوبکر ته په هغوی کې. ولې؟ دعاګانې غوښتې؟ هر کار ته مخکې شوی د ابوبکر یو کار پرېښودی نه دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو کار پرېښودی نه دی چې ده ته هغه دروازه آواز نه کوي. ته خو په هر کار کې برخه اخیستې ده. نو د مؤمن شان دا دی چې دی هر کار ته مخکې کېږي. او دا درته ووایم په اخره کې چې نیک عمل دې ته نه وایي چې صرف مونځ دی، زکات دی، حج دی او روجې دي. یعنی د عامو خلکو ذهن کې دا دي چې د سبا نه به مانځه له زور ورکړم او زکات له او روجو له او حج. نه، دا دي او د دې سره زه دا نه یم چې نیک عمل نه، دا دي او د دې سره د بیمار تپوس کول، تادي کوه په دې کې، د ګاونډي سره ښه کول په دې کې تادي کوه، د قرآن تلاوت په دې کې تادي، د هغې یادول په دې کې تادي، فقیرانو مسکینانو سره مرستې کول په دې کې تادي، د الله په لار کې مال لګول په دې کې تادي کول، یو چا سره ظلم کېږي د هغه تپوس کول په دې کې تادي، د خپلو بچو له دیني تربیت ورکول دا عبادت دی په دې کې تادي کول، جومات جوړول آبادول دا نیک عمل دی په دې کې تادي کول، او بیا علم ازده کول دا عبادت که نه؟ دا عبادت. نو دې کې څه کول؟ دې کې تادي کول. دا ټول نیک اعمال دي. صرف دا نه چې یوازې
مونځ دی او اسکار دي زه به دې ته کښېنم. نه، هر قسم خیر چې د مخې ته راځي په هغې کې تادي کوه او کوشش او محنت کوه چې دا کار وشي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له طاقت راکړي چې په نیکیانو کې تادي وکړو. او الله سبحانه وتعالی دې زموږ دا کوم ملګری د درس چې وفات شوی دی رب العالمین دې په هغه باندې د رحمتونو باران راوورئ او الله سبحانه وتعالی دې هغه سره حساب کتاب اسان کړي او الله دې هغه ته عملنامه په ښی لاس باندې ورکړي او الله دې د هغه حشر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکړي او الله دې د هغه بچو ته صبر ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې دین سره د مرګ پورې تړلي وساتي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنك